بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې ورونو، نننۍ موضوع موږ تاسو دلته چې کومه یو ده هغه ریفریش ده. ریفریش مفهوم باندې تاسو پوهیږئ، دوباره یو شی تازه کول. ریفریش اصلا تکرار د تکرار څخه اخیستل شوی، یو شی چې بار بار تازه کوي دې ته ریفریش وایي. کلمې مفهوم یې همدا ده، خو اصلا د دې کمانډ وظیفه څه ده؟ یعنی دا ریفریش څه کار کوي؟ صحیح ده که نه؟ مونږ وایو چې ریفریش یې مونږ کمپیوټر سپیډ زیاتوي یا سرعت یې زیاتوي، همداسې ده که نه؟ خو اصلا کې کمپیوټر سپیډ دې سره نه زیاتېږي. دې اصلي مفهوم بل څه ده. ریفریش چې کوم یو دی، کمپیوټر څه میموري چپس چې دي هغه میموریګانې پکې دي، تاسو ته ښه پته ده په بورډ کې، او میموریګانو سره خوا کې کوم لاینز چې دي یعنی بسونه چې ورته وایو، دغو اضافي ډیټا پاکولو لپاره استعمالیږي. یعنی ریفریش خپله وظیفه څه ده؟ بسونه او میموري چپس چې کوم یو دي دا به کلین کوي، پاکوي به، او سپیډ د کمپیوټر به دې سره زیاتېږي. البته سپیډ یې نه زیاتېږي، معلوماتو سپیډ زیاتېږي. تاسو به اوس وایئ چې استاد لاین سره څه مقصد ده؟ دا ګورئ، کله چې د ایل سی ډي لاین دلته وتړو، صحیح شو، دلته زه کار کوم، اما د حرکات یا اما د کومه کار چې دا ډایرکټ ایل سی ډي ته پاس کېږي، همداسې ده که نه؟ ټرانسفر هم کېږي که نه؟ د څه شي په ترو کېږي؟ همدې یو کیبل د وي جی ای په کیبل په ترو کېږي، همداسې ده که نه ده؟ نو بعضې اوقات چې کله تاسو د معلومات زیات دی کمپیوټر باندې ور پاس کوئ، دې وخت کې بعضې معلومات دغه لاین او بسونو کې نښلي، اضافي معلومات وي، لکه ریسایکل بن کې یو څه شی واچوي اضافي وي که نه وي، یعنی ضرورت نه وي، خو په سی ډرایو باندې خو افیکټیبل ده که نه ده؟ سی ډرایو کې خو ځای نیسي. نو دا رنګ بیا چې کله تاسو ریفریش کلیک کې اضافي معلومات یې منځه ځي، تر څو نوي معلومات تی کې شي په اسانۍ او په ښه توګه حرکت وکړي او سپیډ د معلوماتو شي زیات شي. ځکه سپیډ د کمپیوټر په ریفریش سره نه زیاتېږي. کمپیوټر سپیډ مثال 2.4 ده او ریم یې 8 جی بي ده، همدا ده که نه ده؟ نو دې آیا دا زیاتوي ریفریش؟ نه یې زیاتوي، سپیډ خو په همدې تعینېږي که نه؟ یو ساده مثال در کوم، ګاډي نارمل سپیډ څو شو؟ مثال 180 یا 160. بعضې حالاتو کې دا ګاډی په 10 کې روان وي، بعضو حالاتو کې 160 ته ځان رسوي، خو کله په 160 کې وي، کله چې سړک فری وي، خالی وي، څه پکې نه وي، او په دې بازار کې ته 160 کې تللی شي؟ امکان نه لري. آیا په دې دوو سړکو کې، لکه لوګر سړک شو او کابل د ښار سړک شو، د دوو سړکو کې ګاډي سپیډ کوم لیمټ چې کمپنۍ ټاکلی هغې کې کموالی زیاتوالی راځي؟ نه راځي. خو دغه هغه معنی ده چې مثال په ډول سپیډ د موټر شي کوي، کموي. هلته څه شته دي نه چې سپیډ یې کم کړي؟ کنې همدلته هم 160 پورې تللی شي. نو کله چې کمپیوټر ډېر بیزي شي، علت یې همدا ده چې په دې لاینونو کې هغه معلومات نښتي وي او میموریګانې سره ډکې شوي وي، نشي کولی چې دا نوي معلومات په صحیح توګه پکې شی وکړي، حرکت وکړي. نو تاسو به بیا څه کار کوئ؟ راځئ به دلته رایټ کلیک ریفریش، بس خلاص. نو ستاسو بسونه به پاکېږي. ولې په یو ریفریش سره امکان لري بسونه پاک نشي، ځکه ډېر زیات بسونه، ډېرې زیاتې میموریګانې دي. نو رایټ کلیک کوئ، ریفریش یې کوئ څو ځلې. هدف مو واخیستو، ریفریش مفهوم خو مو واخیستو، فریده تاسو. اوس به راشو دغه ریفریش خپله باید مونږ پوه شو چې په کومو طریقو سره مونږ کمپیوټر ریفریش کولی شو. اوله طریقه ډېره اسانه، ډیسکټاپ ته رایټ کلیک کړه، ریفریش پې ورسېدی. دویمه طریقه وینکي بټن واخئ سره د ډي، صحیح شو؟ وینکي ډي، څوک چې کیبورډ سره نه دي بلد، دلته راشئ، وینکي ډي، وینکي ډي، وینکي ډي، هدف مو واخیستو. درېیمه طریقه راځم دلته، وینکي ډي دا یې بله طریقه. درېیمه طریقه کیبورډ نه F1 F2 F3 F4 تر F12 پورې مو لیدلی که نه؟ دې ته ورونو فنکشن کې وایي. ښه، همدې ته مونږ څه ویلی شو؟ فنکشنز کې.
کوم کې د فنکشن کې دا اف د فنکشن نه اخیستل شوی وظیفه یعنی دا وظیفوي کیز دي صحیح ده که نه اف یو څه کار کوي اف دوه دا ورو تاسو خبرې پې کوئ صرف اف پنځه باندې اوس ورسېږئ اف پنځه شارکټ د څه شي ده ریفریش ده صحیح ده که نه اف پنځه چې وښئ دا ریفریش کېږي ګورئ اف پنځه یو ځل زه دا ریفریش کوم ګورئ ګورئ هدف مو اخیستو نه دا خو اف پنځه صرف اف پنځه صحیح شو پې ورسېدی درې طریقو باندې ورسېدی څلورمه طریقه ای رایټ کلیک شارکټ څه ده ما تاسو ته پرون ویلې دې کانټکس مینو شارکټ شی ده نه شارکټ یې شی ده شارکټ کیبورډ نه به دا رایټ اف دا د څه شي سره ایکسلنٹ شفٹ به ونیسئ اف لس سره شفٹ ونیسئ اف لس لس راولو شارکټ شه ده د دې ای ده ولې ای ده ځکه انډرلاین لري ای وخه شفٹ اف لس ای شفٹ اف لس ای شفٹ اف لس ای په ورسېده ادب مو اخستو تاسو او اوس دا څلور طریقو باندې خو ورسېدي داسې یو وخت راځي چې مثال په ډول ستاسو کمپیوټر دا رایټ کلیک پنځه دا کار نه کوي همداسې دا که نه ده نو تاسو بیا بلې طریقې سره هم کولی شئ وینکي به ونیسئ وینکي بټن وینکي خو تا لیدلې ده هلکه وینکي به ونیسئ سره ده آر رن راځي وینکي آر شارکټ د څه شي ده رن ده ګورئ وینکي آر وینکي آر صحیح شو دلته ورته لیکو څه ورته لیکو هیلپ دلته څه ورته لیکو هیلپ چې کله انټر کوم کمپیوټر ریفریش شو وینکي آر ولیکئ هیلپ صحیح شو راځو یو بله طریقه درته وښیم مثال په ډول دوه دا کوم کمانډ چې فعلا درته کوم دوه عمله اجرا کوي یو خو دا ستا کمپیوټر نه ما سره په خپل کمپیوټر کې مې وصل کړی ده دا دفترو ته اکثریت دفترو ته لاړ شئ کمپیوټر یې وصلې دي مونږ خو په همدغه وینډوز کلاس کې دا ارتباط ورکول د کمپیوټرو دا ټول مسایل درته کوم ښه دا کمپیوټر یې سره وصلې دي ستا کمپیوټر دې حد ته مصروفه ده چې هیڅ یې کار نه کوي زه غواړم د خپل سیسټم نه یعنی دا موجوده سیسټم نه ستا کمپیوټر شی کما ریفریش کما دا بل دا چې زه غواړم ستا کمپیوټر او خپل کمپیوټر ترمنځ کوم کنیکشن چې ده دا چیک کما ادب مو واخیستو که نه نو دې کار اپانه وینکي آر به ووښئ وبه لیکئ پینک یعنی پی آی ان جی انټر به کې بیا هم ریفریش شو اوس زه غواړم ستا کمپیوټر ریفریش کم هر کمپیوټر ځان ته یو نوم لري لکه رایټ کلیک زه راځم دې پراپرټي ته کمپیوټر باندې مې رایټ کلیک کو پراپرټي ته راغلم کله چې پراپرټي ته راغلم دې نوم شی ده ډیسکټاپ ان جی وي 9 AAH دا که نه ده دا دې نوم شو دغه نوم به ته ورکړې ګورئ کوم نوم یې ده دلته چینج نیم چینج کمپیوټر نیم دا نوم ده که نه دا به زه کاپي کړم نوم مې شی کوم کاپی مې کو ځکه چې مثال په ډول تاسو ځان پې پوه کړئ اوس به څه ولیکئ پی آی ان جی فاصله کمپیوټر نوم هر نوم چې وي کنټرول وي صحیح شو کمپیوټر نوم مو چې کله ورکړو انټر یې کوئ اوس ګوره ریپلی فرام 1 صحیح شو بله خبره دا ده راځه بله خبره دا ده هر سیسټم چې کله تاسو یو دفتر ته ځئ یو ادارې ته ځئ خپل آی پی لري آی پی ادرس ځکه ته آی ټي کار کوې تا ته ټول سیسټم معلومې دي صحیح ده که نه و اتای کمپیوټر آی پی چې ده اتای چې ده دا یو آی ډي وي چې دا ډوپلیکیټ نه راځي نوم نه بهتره دا ده چې آی پی تاسو د هغې معلومه کوئ نو آی پی معلومېدیا لپاره څه کار به کوئ وینکي آر څه کار کول رن راتلو په دې خو ورسېدی دلته به ولیکئ سی ایم ډي د ډاز کمانډ ریزرو شوی نوم ده یعنی کمانډ پرومپټ څخه اخیستل شوی چې شي څخه کمانډ پرومپټ چې کله کلیک کې دا ګورئ ډاز صفحه تاسو ته راځي دلته به ولیکئ آی پی انټرنیټ پروټوکول آی پی د څه شي څخه اخیستل شوی انټرنیټ پروټوکولز دي دا لکه ګورئ تاسو په ویب سایټو کې لیدلی دي اکثر www.facebook.com دا مو لیدي دې نه مخکې یو پروټوکول راځي HTTP
آیو پروتوکول ده آیو آی پی ده لیدلې مو ده کنه نو دا شان دلته انټرنیټ پروتوکولز دي موږ سره په پروتوکولو دا انټرنیټ آی پی باندې دغه ټولو باندې بیا انشاءالله موږ بحث کوو دلته چې آی پی مو ورکړو ډایرکټ ورته ولیکئ آی پی کنفیګ کا کله کلیک کې نو کله چې کوم دغه آی پی ولري دلته تاسو ته بیا ښیي چې کنفیګریشن یې د آی پی دغه ده موږ خو اوسه پورې دې ته آی پی اساین کړی نه ده مو اساین کړی نو دا اوس موږ سره دلته بیا آی پی درکوي هغه آی پی ټایپ کې لکه مثال په ډول پی آی ان جی ته کمپیوټر آی پی 192 مثال ډاټ 168 ډاټ 68.2.10 دا ایتای کمپیوټر آی پی نمبر دا چې کله کې هغه بشي شي ریفریش او داغه کنیکشن بچی شي خو بهتره ده چې ډایرکټ کولې کې